یوه ښځه چې شلېدلې جامې اغوستې وې ښې لوڅې د ظالم تیمور پر وړاندې ودرېده. دا هغه ښځه وه چې د زوی د مینې په لټه له سیندونو، غرونو، ځنګلونو او وحشي بلاګانو راتېره شوې وه. تیمور ښځې ته ور وکتل او ترې ویې پوښتل: څه غواړې وا زړې بوډۍ؟ ښځې په زړورتیا په لوړ آواز وویل: زما زوی در سره بندي دی، زه هغه غواړم. ټولو درباریانو پرې وخندل او ویې ویل: دا ښځه لیونۍ ده. دوی ګرم نه وو ځکه هغې د یو داسې ظالم نه د خپل زوی غوښتنه کوله چې د انسانانو د وینې رودونه یې بېهولي وو. مګر د دې ښځې خبرو د تیمور په سخت او تیاره زړه داسې ولګېدی لکه کلونه وروسته چې پر یوه کنګل شوي غره د لمر توده وړانګه ولګېږي. تیمور درباریانو ته مخ کړ او ورته ویې ویل: دا لومړی کس ته چې ماته د انسان ژغورلو لپاره راغلی دی. تر دې وړاندې خلک د ښارونو او هیوادونو لپاره را سره جنګېدل، خو د انسان ژغورلو لپاره هیچا هم را سره جګړه ونه کړه. تیمور چې د خپل زوی جهانګیر د مرګ غچ یې له ټولې نړۍ اخیسته، د دې ښځې په خبرو کې ورته د خپل زوی مسکی څېره ورښکاره شوه او په کاڼي زړه کې درهم چینه راوخوټېده. په عاجله توګه یې 300 سپرو تکړه جنګیالیو ته امر وکړ چې هر څنګه کېږي د دې ښځې زوی را پیدا کړئ. نو کله کله د یوې ښځې زړورتیا د نړۍ تر ټولو سخت زړونه هم نرمولی شي.